منصوبین پلیس ریاست انتک وزارت امور داخله در پی یک عملیات کشفی 4 تن را در پیوند به سرقت‌های مسلحانه از ولایت میدان وردک بازداشت نمودند. دکاندارم په قیمت کې حکیم صاحب ملګری دا زنګ راووهه چې زه وردګو ته دغسې یو څه معامله ده د قاچاق پیسې دي دغه موږ نیسو لاړو ورسره هلته بېرته راغلو پیسې ماته راکړې راغلم دکان ته او ماته یې وویل دا سره کېده او نور حکیم صاحب خپل کور ته لاړل زه راغلم دکان ته 1,15,000 ما ته ټلیفون وکړم مسخوتان وویل چې یو راپور لرو د پیسو قاچاقي پیسو چې هغه ځي ایران ته بیا میدان وردګو ته موږ ته ووتو پیسې مو ترې واخیستې چې کله مې ډرایور نه پیسې واخیستې بیا لوړو موږ ته یې پیسې ورکړې مو ته یې وویل چې 1,15,000 روپۍ دا تو شوې دا سره کېږده. افراد بازداشت شده متهم به سرقت مسلحانه صدها هزار دلار پول نقد از نزد یک صراف می باشند. یو تن د کابل ښار دی اسرا شهزاده صراف یم نو موږ یوه میاشت مخکې پیسې انتقالولې له کابل نه هرات ته په لاره کې د میدان وردګو ولایت د سرپل سره څو تنه غلو د موږ پیسې له موږ د ډریورانو نه اخیستې وې وړې ولې نو موږ عارض شولو انټک ریاست ته د انټک ریاست د کور ودانې موږ ته په ډېر څلېرې ساعتو کې موږ ته خلک هم را پیدا کړې موږ ته پیسې هم یو څه مقدار پیدا کړلې موږ ته تسلیم کړلې. از نزد افراد بازداشت شده نزدیک به 400,000 دلار امریکایی و 19 میل اسلحه مختلف النوع به دست پلیس آمدند. د افغانستان اسلامی امارت د کورنیو چارو وزارت د تخنیک اپراتیفي انتک ریاست چې یو میاشت مخکې د صرافانو پورې تړاو 12 لکه ډالر چې د میدان وردګو په ساحه کې د ناشناسه خلکو د طریقه قطع طرق شوي وو چې په سلسله کې د انتک ریاست ته دغه خلک عریض شول چې معلومات یې هم نه کېدو د تخنیک ټیم په اساس دغه نفر تثبیت شول چې په دې په تړاو 4 نفره گرفتار شول او باقي چې دغه سره تړاو لري لا تر اوسه د تعقیب لاندې دي.